د سر درد د څه د وجې راځي؟ اکثر چې کله هم د سر درد وي او بار بار راځي، نو د هغې چې کومې غټې وجې دي هغه دا دي چې کله انسان ډېر زیات سوچونه فکرونه کوي او ټینشن کوي او خوب یې پوره نه وي، نو د ټولو نه اول غټه وجه یې دا ده چې دا د سر درد راولي. دویمه وجه دا ده که چېرې ستاسو د سترګو نه وروستو په سر کې خوب کېږي، نو ستاسو د نظر کموالی د وجې په سر کې دا درد بیا راځي. درېیمه وجه دا ده که چېرې د انسان په وجود کې د اوبو کموالی وي، نو د هغه د وجې نه هم په سر باندې درد راځي چې 8 ګیلاسه روزانه اوبه څښل ستاسو صحت لپاره فایدهمند دي. او څلورمه وجه دا ده که چېرې انسان های بلډ پریشر وي، زیات بلډ پریشر یې وي، نو د هغه د وجې هم په سر باندې درد راځي. نو که چېرې ستاسو په سر باندې درد راځي او په دې وجو کې هر یو وجه ستاسو ته وي، نو هغه وجه مطابق تاسو خپل صحت برابر کې ستاسو د سر درد ورسره ختمیږي. او که چېرې د چا په وجود کې د کمزورتیا وي یا هغه ستړی او ستومانه وي او طاقت یې نه وي، نو خالص علاجید هم تاسو زموږ نه په وټساپ باندې آرډر کولی شئ. شکریه. الله حافظ.